أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه الظلمات وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم الصواعق حذر الموت والله محيط الكافرين. يكاد المرء يخطف أبصارهم كلما أضاء مشوا فيه وإذا أظلم عليهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. زمام مسلمانان الله تبارك وتعالى يا منافق هغه خصلتونه هغه بیان کړی دي چې الله تعالی منافقان دي او ګمراهي کې ذلیلا او دا هم عبرت دی مسلمانانو لپاره چې دې آیات مسلمانانو رات واخلي او کوم سختیان مشکلات چې په دین کې راځي هغه لک سختیان اخر کې الله او غټه نصیب پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کافران چې تعالی شو نو مسلمانانو ورتلو او کله چې کله لګزرا شکستیا مسلمانانو تبا په جنگ کې شکست ورسېد لګزرا وای پښ منافقین وایي چې دا پاسه بس اسلام کې مګټه یا نه نو الله تعالی په دې آیاتونو کې د منافقین داسې هغه بیانوي داسې مثال ته بیانوي الله تبارک وتعالى مثال د منافقین کمثل د هغه چا الذين استوقد بلکړو نار اور فلما پس هر کله چې اضاء روخانه الله تعالی چار پیر دې اور ما حولها چار پیر داغه ذهب الله نو الله واخستو بنورهم رناد دی وترکهم پریکو دل هغه په ظلمات تیارو لا يبصرون چې هیڅ نویني صم کان دی حق خبر ناوري بکمن او ګونګیان دي د حق خبر نه وای عمي وړاندې حق نویني پهم پس هغه لا يرجعون او کسویب یا پشان باران دا منافقین من السماء اسمان فيه چپاغي کی فيه چپاغي کی، من الظلمات، 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 من الظل
تیارې وراد او کړنګار وبرق او برېښنا او رڼا یجعلون ندوی ننباسی اصابعهم گوت خپل په اذانهم وغونو کې من الصواعق د تندر خلاصه حذر الموت مرگ د وینا والله محيط راجل كافران يكاد البرق دې برېښنا په وتختوي ابصارهم بنایان د دوی بنایان کلما هر کله چې اضواء لهم رڼا وشي باندې مشو فيه نوروان شي باغی رڼا وایذا هر کله چې هر کله چې ازلم تیاری شي علیه باندې قامون ولو شاء کچیر الله تعالی لذهب نخو خاب وړوي بسمعهم وغنو دوی یعنی شنوایی ود دوی ابصارهم بنائی دوی دسترګو دوی ان الله بشکل چې على كل شيء فارشبان قدير قادر الله تبارك وتعالى د منافقین هغه دلته بیان کړو او دی آیاتونه هم مسلمانان به عبرت واخلي چې کله اسلام تخیان لګ راځي او رسو الله تعالی حاتم په اسلام کې جهاد فرض کی د کافرانو سره جهاد کلک زیامتونه شهادت عظیم مریم په جهاد کې لګ غنیمتونه نو ان شاء الله کله ریش الله تبارک وتعالى مسلمانان غاټ نو کيو انسان سختی په د باندې راضي الله تعالی رحم راولي نو صبر او توکل په الله باندې او د الله په لار باندې تک د مسلمانانو د فرض صدق الله العظیم